مر على قرية وهي خاوية على عروشها او کلذي دي او حروف عاطفه لسدي یو پکې وو دی بل پکې او دی حتا دی نو دا او دا هم د حروف عاطفه نه دی او حروف عاطفه د بل ځای په ځای راځي نو او دلته کې د وو په معنا دی وکلذي شو. دویم نمبر دا وکلذي کې دا کاف زائد دی نو ولذي مر على قريه بشي نو او کلذي معنا څه وکا او کلذي هغه سړی او کلذي هغه سړی ولذي د دې ځای نو ورستو وسو د اصحاب الرشد یو بل مثال بیانې مخکې د اصحاب الغی مثال بیان شو د نمرود چې هغه د ابراهیم علیه السلام سره بحث وکړو اوس یو مرشد سړی دی یو نیک دی یو اصحاب الرشد یو امام دی دا ذکر کیږي دا څوک دی او والذي مر على قريه چې په یو کلی تیرېدو کلی را پرېوته نو د په باره کې خوري اقوال د علماء لکه امام مجاهد رحمه الله چې دا په خپل عموم باندې پرېدا او انه كان رجل من بني اسرائيل غير مسمى چې دا د بني اسرائیل یو سړی د نومې اړو راغلی نه دی چې نومې نه دی راغلی لهذا دا مبهمه خبره ده سوق په لار روانو او هغه ناشنا وګڼله چې الله بسنګ بړي ژوندې کړي الله او خود لمړی دا ډېر لوی امام تیر شوی دی. دلته دویم قول حضرت علی رضی الله عنه هغه د روایت منقول له ډېرو تفاسیرو کې دا مسله ذکر شوی دا روایت ډېر راغلی دی چې دا حضرت عزیر علیه السلام دی عزیر علیه السلام او دا عزیر علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام نه 1550 کاله مخکې پیغمبر راغلی دی او دا هم د بنی اسرائیل پیغمبر دی او عزیر علیه السلام ته بده یو يهوديانو دا وایي عزیر ابن الله چې دا د الله زوی دی د الله زوی ورته ولې وایو نو د الله زوی ورته بده و جوایو چې رسول براشي چې دا روان دی یو ورځ او هغه زمانہ دا چې بخت نصر چې کوم عیسائی بادشاہ دی دا حمله کړی دا په چې دا بخت نصر د او د بیا حمله وکړه په بیت المقدس باندې په فلسطین باندې په دغه چاپیر زګونو باندې او دای قبضه کړل او ډېر غټ خونریزي وکړل او د کلی وران کړل غټ خون خرابې وکړل. بیت المقدس دا کلی چې پروت دی دا فلسطین دا چتون لاندې پراته دي دیوالونه غورځېدلې دي دا عزیر علیه السلام روان دي په لار باندې نو دا حیران شو چې الله تعالی به د قیامت پر ورځ د مړي څنګه ژوندي کوي. دا مطلب نه دی چې عزیر علیه السلام دا نه منله چې الله تعالی مړي ژوندي کوي با لکه دا خدای الله نبی دی او دې خبره دعوت داخل کول ورکړي خود دا مطلب دا چې زی په خپل سترګو باندې وینم چې دا الله د قدرت څنګه دی د الله تعالی په کوم قدرت باندې څنګه را پیدا کوي په دغه ځای کې الله تعالی وفات او ای سل کاله دا الله تعالی دا قضیه باندې مړ پاتې کو سل کاله چې سل کاله مړ پاتې شو نو سل کاله بعد الله بیا راپاسه چې را پایسو نو تاسو ورته تاسو ته کوي چې کم لبستا څومره وخت او دوی څومره وخت مړ نو سره ډیر خوبم جوړ کې په دې مینس کې داسې ووري روان وړي چې ما خام په کمنډه پر ورته ښکاری چې مرخوب مې کړی دی نو ای چې لبست یومن او بعض یوم یا مې یو ورځ خوب کړی دی یا نیم ورځ نو الله خوب وسل کاله مړ وسل کاله داغه یقین راتلو چې څنګه سل کاله زما شوي نو دته په دې سفر کې وسره یو خر دی د خر باندې سفر کوي او د ځان سره د سکات د پاره سرکه راغستې ده د خوراک د پاره سرکه ده او سره خوراک دی خوراک وي دا انځر دی انځر وسره دی سرکه ده وسره او خر دی نو ورته دی خوراک ته دی ګورو دی سرکه ته دی یو کتل نه انځرانه پراته دی بالکل روغ رمټ او دارنګه دا سرکم پراته ده نو خیال بیا راغی چې دا هم د اوس په راوړو ځکه ټیک ټاک دی سل کال کې دا پکار چې ختم شي وي الله دې دې خر ته وګر چې کوي کتل خر ته نو د خاورې ډېرې پروت دی پته نه لګي پکې ده خر نو بیا عزیر السلام ته پته ولګېدل چې زما وخت ډېر شوی دی خدا د الله په قدرت باندې دا سرکه او د انځر پاتې شوی دي الله ما ته خود له خر د قشانی پروت دی نو الله اوس وګوره زتا د خیر کې څنګه خپل دا مړی وسنګ ژوندې کوما نو ورته ویل اول ګوره چې زه د دې نه اډو کې جوړم د خاورونه اډو کې جوړ شو او دا غي نورستو الله تعالی بیا دا ډوګو وخزول او دا جوړونی بلکې ورغلل او دا غي نورستو بیا د خاورې نه واپس وخه جوړه شو او بیا دا وخه الله تعالی د ډوګو تور غستل او دور تکتل او روح خرت جوړ شو نو عزیر السلام چې اعلم ان الله على كل شيء قدير اوس پوه شو ما اوس پستر کو مولد چې الله تعالی مړي سم ژوند کوي نو دا عزیر علیه السلام چې کله لاړو سل کاله دا ورک دي سل کاله د عزیر علیه السلام د وفات د دې وفات په ټیم کې
چې دا کله وفات شو نو 100 کاله بعد چې دا اوس واپس راځي 100 کاله بعد دا ډېر عمر دی نو 100 کاله بعد چې دا راغی نو دغه وخت کې د تورات خلکو د خپل کورونه ایستلې او ختم کړي او تعلیمات ختم شي نو عزیر علیہ السلام چې راغی نو تورات ورسره چې تورات ورسره نو دې خلکو ویل چې دا عزیر علیہ السلام په 100 کاله ورته او دا واپس راغی تورات هم سره دی نو په دې کې څه کمال شته دا الله بچی دی عزیر د الله زوی دی نو په دې طریقه باندې عزیر علیہ السلام ته يهوديانو د الله تعالی زوی وایي دا عزیر علیہ السلام باندې کې راځي وایي دا چې کله تلونو 40 کال عمر دی او په دې ټیم کې زوی هم دی د 60 کالو نو 100 کال بعد چې راځي نو زوی د 120 کالو دی او دا د 140 کال دی او دا ټیم کې د نو سیم دی تقریبا 90 سال د عمر دی بیا دومره ډیر عمر د په دې میز کې تیر شوی دی او کله چې دا واپس راتلو واپس 100 کال بعد چې کله واپس راتلو نو په لار کې یو بډای خزو ول مخله ورغلې ده بډای زنانه ده او دا ول مخله ورغلې ده او دا په اصل کې دا د کور خادمه ده بیا د دې بچو د دې نوسو د دې سره ملاو شوی ده او دا چې ورته ملاو شو ورته وایي چې دا د خپل کور او د خپل بچو او د خپل نوسو ته پوښتنه کوي نو بډای ته وایي چې بډای اوی دا عزیر د لیکور کم یو دی د عزیر د بچو هغه ورته ته عزیر څه پیژنې عزیر خپل کاله مخکې مړ دی پته هم نه لګي ورک شوی دی او دا بډای وایي د شی وا چې د سترګو نظر ختم شوی دی ډیره زیاته کمزوري وا او په جړا شو ورته وایي چې د عزیر نوم دی راته واغسته دا عزیر په زمونږ د سیمه شو د سیالکو دا خو د سړیو بډای جړل ورته او ته سو کې تا د عزیر پیژنې څنګه تا د عزیر نوم څنګه واغسته نو عزیر علیہ السلام ته چې هغه زه عزیر یم کنه زه الله صلی کاله ورکړم او وفات کړم او صلی الله علیه وسلم دې کړم ول بډای ورته وی چې زه نه منم چې ته عزیر یې ولا او چې زه عزیر یم الله رجو دې کړم ول ارمان چې زما سترګې او تمالي دلې ورته ما د الله سره سترګو نه پیژندلې نو عزیر علیہ السلام له الله معجزه ورکړې و چې دا هم د عیسی علیہ السلام چې کوم معجزه الله ورکړې و چې نابینا خلق بنا کول نو عزیر علیہ السلام الله تعالی وکړه الله تعالی دې بډای نظر واپس ورکړي چې ما وې دي نو عزیر علیہ السلام دعا وکړه او دې بډای ته بډای پاکه قبول شو لاغي چې وکړه ورته نو تصدیق وکړه او عزیر علیہ السلام بیا پورته وکړه او دا عزیر علیہ السلام دی او کلذي یاکس مره چې تیرې دوه علا قريه په یو کلی باندې دا کلی بیت المقدس دی وهي خاويه على عروشها وهي ذاكله خاويه ربوتن کې والا عروشها په خپل چتون باندې پچتر پریوته یعنی دیوال له لاندې پرته چت په د پاسه نو خاويه په معنا د ساقط وتن باندې دوی معنا دا خاويه معنا خاليه من الناس او علا په معنا د معبانه دا راځي په ګرامر کې علا قرآن کې راغلي د بار بار علا د ما په معنا شوا وهي خاويه او ذاکله خالی د انسانانو على عروشها مع عروشها مع قيام العروش سره د دې چې چتونه په ځای باندې ولاړو دا معنی ډېر مزیدار ده چې وهي خاويه ذاکله خالی د انسانانو على عروشها او خپل چتونه باندې ولاړو کلی کورونه دي مزیدار انسان پکې نشته خلک مړ پراته دي قال ويل دي عزير عليه السلام ان يحيي هذه الله كيف يحيي هذه الله دا استفهام د قدرت د الله دی تپوس د الله د قدرت دی كيف يحيي ها ان څنګه وایو چې ژوند دی کی هذه دا کله الله بعد موتها د مرګ وروسته دا څنګه الله ژوند دی ارمان چې زبي خبر شمه فاماته الله 100 عام مړ وساتو دلر الله تعالی سل کالا مړ کو سل کالا کول دا معنا مناسب نه مړ وساتو ځکه مړ کول یو ځل کی فاماته الله مړ وساتو ځکه دا مرګ دا اجل غنه دی بلکې دا الله تعالی د قدرت د پاره دا وجلې دی فاماته الله 100 عام الله مړ وساتو دی عزیر لرسل کالا ثم بعثه بیا الله راجوندې کو دا بعث بعد الموت دلتم شوه دی بعث بعد الموت او دې سره دا خر راجون دې کړی دا ځل بعث بعد الموت دا بلې او د دې مخکې د حضرت درې واقع مخکې جوړ کړی شوې دا پنځه زګونه تقریبا پوره شو یو هغه بیا کسان چې تلیو کله کوه تور دا او هغه د الله تعالی د ایمان بالغیب نه منکر شو الله تعالی وجل دا غیر ورستو بیا پرون تاسو ویل اسماعیل علیہ السلام قوم هغه الله وجل بیا راځون دې کړل بعض بعد الموت دعا دریم نمبر بیا دا
بدغه بل پکې راغلیو چې د حزقیل علیه السلام قوم یا په jihad باندې مړي دي او سره یا په تعاون په مرز باندې الله ژوند کړی دي او د سره دا بیا بل مقام دی چې الله عزیز السلام بیا ژوند کو او ورستو به بیا د خر د ذکر دی چې دا الله ژوند کړی دی نو مختلف زګونو کې الله تعالی بعض بعد الموت کړی دی او بل پنځم نور واقعیا هغه تر شی و چې یو بنی اسرائیلو سړی وجلو یو اوراره خپل تر وجلې دی د میراث لپاره یا د لور لپاره نو هغه هم الله ژوند کړی دی دا پنځه واقعیات دې ذکر وشو قال الله وقت ویلکم لبثت ثمر وقت تیر کو قال ویل عزیز السلام لبثت یوم بعد یوم د دلیل چې عزیر په غیب نه پوهیږي انبیا په غیب نه پوهیږي قال ویل عزیز السلام لبثت یوم بعد یوم تیر مکړه د یو ورځ او بعد یوم یعنی مورز د ورځې سمانه نیمه قال الله وقت ویل بل لبثت 100 عام بلکې تاسو تیر کړی دي سل کالا حیران شو څنګه سل کالا الله فانظر الى طعامك خوراک دې ګورا او شرابک او دې سر کې دې ګورا دا وای پسرمن کې پراتو انظر او دې سر کې تا لم يتسنى ندی ترکی شوی ندی بدبوئی شوی ترکی شوی ندی بدبوئی شوی ندی لم يتغير السن وانظر الى حمارك وانظر غرا الى حمارك دې خرت دې ولنجعلك آية للناس ولنجعلك معطوف ته معطوف ليس شو نو معطوف داده وانظر الى حمارك خرد دی وګورا ولي لتستدل به چې په دې باندې استدلال وکړي د باز بادل مو نو لتستدل به پکې پټته لتستدل به على قدرت الله چې استدلال وکړي د الله په قدرت باندې ولنجعلك آية للناس او بلدا چې موږ ګرځو تعالی د خلق لپاره نه خلق به مونږ چې باز بادل مو شته وانظر الى العظام دې اړو ته ګورا كيف ننشزها څنګه ولمن حرکت ورکو څنګه خزو ثم نكسوها بیا موږ ته ورغوندو دی اړو ته لهمن وها نو یې فزول وحي او تباب استلا رو خط جوړ شو فلما تبين له کله چې خوف کار شو دی عزیر علیہ السلام ته کیفیت د احیاء قال اول دی عزیر علیہ السلام عالم وذکویګم اوس ان الله چې بشک الله تعالی عالم انا د علم نه رؤیت البصر د بستر کو باندې ما ولیدل نور هم کې نه پویدو ان الله چې بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر پر سبحانه قدرت لرونکی دی مخکره علم الیقین حاصلو اوس راته عین الیقین حاصل او قیامت کې به حق الیقین حاصل شي یقین درې مرتبه ان الله علی کل شیء قدیر